د لمانځه شرطونه. د لمانځه اته شرطونه دي. دا هغه شرطونه دي که په دوی کې یو شرط هم پاته سو بیا د لمونځ نه صحیح کیږي او نه هم په سجده سهوی سره راګرځي بلکې د سر څخه اعاده راګرځول غواړي. الاول الوضوء بالماء المطلق. اولنی شرط د لمانځه اودس کول دي په پاکو اوبو سره، یعنی هغه اوبه چې مرداري نه وي پکښې لوېدلې، او یا هم تیمم وهل دي په پاکه خاوره سره که چیرې دا پاکې اوبه د پیدا نه کړې. والثاني طهارة الثوب عن النجاسة الغلیظة والخفیفة. دوهم شرط د لمانځه د جامو د لباس پاکوالی دی له مرداریو څخه، هغه که سخته مرداري وي او که سپکه مرداري وي. سخته مرداري لکه د انسان ګندګي او یا لکه د انسان بولې، که لوی انسان وي او که کوچنی ماشوم وي، او یا لکه وینې او شراب او مطلق منی. او سپکه مرداري بیا لکه د پسه او بوزې بولې او داسې نور. د دو مرداریو څخه به د خپلې جامې او د هر څه به ساتي. والثالث طهارة المكان الذي يصلى فيه. دریم شرط د لمانځه د هغه ځای پاکول دي کوم چې لمونځ پر کیږي. مخکې به خلکو لمونځونه پر مځکه کول یا د تقوا په لامل او یا د اقتصاد د کمزورۍ په وجه، نو د هغه مځکې پاکوالی شرط و. او اوس بیا د پټو یا د مسلې یا د لمانځه د فرش د دې شانو پاکوالی لمانځه دپاره شرط دی. والرابع طهارة البدن من البول والغائط او ما اشبههما. څلورم شرط د لمانځه پاکوالی د بدن دی له بولو او ګندګۍ څخه او نور کوم چې له دوی دوو سره مشابه وي، یعنی لکه شراب، وینه، مرداري، اوبه، مطلق منی او داسې نور شیان، د دو څخه به د خپل بدن ساتي. والخامس ستر العورة. پنځم شرط د لمانځه د عورت پټول دی. اوس بیا د عورت پیژندنه راته کوي. البته دا هغه پیژندنه ده کوم چې په لمانځه کې د هغه عورت پټول فرض دی. یعنی دا د لمانځه د عورت بحث دی. د لمانځه د باندې د عورت پر پټولو باندې دا نه قیاسیږي. څوک نسی ویلی چې د لمانځه د باندې دي د ښځې لاسونه، مخ او پښې نسی عورت. اوس عورت کې فرق دی. یو د نارینه عورت دی. د نارینه عورت د نو له غوټۍ څخه یعنی د نامه د لاندې څخه بیا تر زنګونو پورې دی. یعنی نارینه به د نوم د غوټۍ د لاندې څخه بیا تر زنګونونو پورې، د زنګونو د لاندې پورې به دا ټول پټوي. د دې پټول هم فرض دي. والمرأة كلها عورة الا وجهها وكفيها وقدميها. او د ښځې بدن ټول عورت دی، یو مخ او لاسونه او پښې یې نه دي عورت. یعنی دا درې اندامونه یې په لمانځه کې عورت نه دي. مخ دومره قدر لکه په اوداسه کې چې یې پرېولل فرض دي، او لاسونه تر ورغوو پورې او پښې تر بجلوکو پورې. والسادس استقبال القبلة. شپږم شرط د لمانځه مخامخ و قبلې ته درېدل دي. یعنی که مسجد حرام وي نو مخامخ و کعبې ته درېدل فرض دي، او که بل ځای وي نو د قبلې شریفې و طرف ته مخ کول فرض دي. والسابع النیة. وم شرط د لمانځه نیت دی، نیت کول. یعنی د زړه نیت فرض دی، او کوم چې موږ او تاسې په خوله باندې د نیت الفاظ وایو هغه بیا مستحب دي. خو د فرضي لمونځونو دپاره هم په خوله هم په ژبه باندې باید چې نیت وکړو، ځکه دا هم د لمانځه یو شرط دی. والثامن معرفة اوقات الصلاة. اتم شرط د لمانځه د وختونو پیژندل دی. یعنی فقط د دې پیژندل فرض دی چې دا سهار دی یا ماپښین یا مازدیګر یا ماښام یا ماخوستن دی، او یقیني به یې د وخت داخلېدو عقیده وي. او دا بیا شرط نه دی چې دا وخت څه وخت وځي او څه وخت داخلېږي. او که چا یو شی پرېښوی د دغه اتو شرطو څخه، نو د هغه کس لمونځ بیا نه صحیح کېږي. هغه برابره خبره ده که په قصد سره یې پرېښی وي او که یې په هیر ورڅخه پاته سوی وي، لمونځ یې نه صحیح کېږي. او د شرط حکم هم دغه دی چې یو څوک په دغه اتو شرطو کې یو شرط پرېږدي نو لمونځ یې نه صحیح کېږي، بېرته به یې د سره څخه راګرځوي. خلاصه ده د لمانځه اته شرطونه: اودس کول یا تیمم وهل، دوهم د کالو پاکوالی دی، دریم د هغه ځای پاکوالی دی کوم چې لمونځ پر کوي، څلورم د بدن پاکوالی دی، پنځم د عورت پټول دی، شپږم مخ و قبلې شریفې ته کول دی، اوهم د لمانځه نیت کول دی، اتم د وختو پیژندل دی.